ښاروالي والا څخه موږ ډېر خوشحاله یو. موږ د ښاروالي والا چې دی هغه موږ ته پر وخت رسیدګي کړې ده. چریان یې راپاکې کړي دي. دغه ښاروالي په جادو کې کار کړی دی. هغه په جاده کې چې دی دغه چریان او دغه نالونه چې دغه پر وخت باندې ایښي. خو صرف دغه څخه هم یو خواهش کوم د دغه کلیوالا صدا کچري ګرده د کلی د کورو مخته غوښت حتی د کچردانۍ ته هم نور غورځي بچ د کور راو باسي د کچردانۍ او مخ ته غورځي او د کچردانۍ څخه ما د مخ ته هم نه غورځي ګرسره پر سړک غورځي. خو زه د کور ولا ته دغه وایم زما د پیغام دی چې باید د کور سره په خپل راوړي کښنان ته په لاس ورنک چې کچردانۍ ته په خپل غاډي ورپورد ښاروالي کارونه وروره در کومه واسه پرې چې سوي دغه داس خاص کارونه ولاکه سوي دي خو هغه د پخوا په پرتله یو جارو کښو په هغه سوي دي. خدای صفای نه دي سوي چې یا د ګلانو پالنه سوي یا د یو سړک پالنه سوي یا د یو چرۍ پالنه سوي. چرۍ ډکې کله چې جمع شي نو په ژبې کې کورونه نړېږي مسلمانانو ته تاوانونه هم رسېږي. داسې کوشش نه دی سوی نه داسې یو دغه پکښې پورته سوی چې دی یو داسې ورسنجه کړی چې هغه دې پرمخ تللي یو چرۍ جسد صفا سوي یا جپلونه جوړ بلچکان پاک سوي. کوم وخت چې جمع شي دی پر راوغورځېږي. اوس خو هېڅ کار نه دی سوی. داسې یو د سړک جارو دا خو یو عاجي کار دی. دا خو دوکاندار هم کولی شي او داسې کار نه دی سوی چې موږ هغه ته ګوته ونیسو چې والله دا ښه کار سوی دی. دا ډېر ښه کار کړی دی. خدمت چې وروره نه معلومېږي خو زموږ خپل د کور شا چې کوچنیان راوځي صاحب ما نه هغه کوچنیان په کوکیانو کې مخېږي ګرده ورولمه وبې ګورې ساحه نو چې هغه ځای نه دی پاک کړی نو نور خدمت خو زه سره رخشوان یم ګر ښار ما ته معلومېږي صفایي نه مراته د ښاروالي انو خو چې اوس بیا په دغه کارته کې وګورې صاحب ما نه چې کچردانۍ نسته ور وایسي چې شته نو کچردانۍ چې ودرېږي هغه ته بیا کوچنی وراچي بیا چې دویمه او درېیمه او څلورمه ورځ پاک شي صفایي وشي